بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مارونو خویندو نن درته د الله پاک صفاتي نوم الغفور جل جلاله د دې معنا او خواص خایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به را سره اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت ضرور شریکه کوئ. د مارونو خویندو الغفور جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی ده ډېر بخونکی. اوس د دې څو خاصیتونه دي دغه درته وایم. نمبر ایک خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم په کثرت سره دا الغفور وایي د دې وظیفه کوي نو د هغه د زړه نه به توروالی چې دی دا به ختم شي. نمبر دو خاصیت زمارونو خویندو ډېر غټ دی چې په چا باندې تبه وي یا په سر باندې درد وي یا د غمجن وي ډېر پریشانه وي نو دا الغفور دی په کاغذ ولیکي او په روټۍ باندې دی د دې نقش جذب کړي او انشاءالله دغه روټۍ دی وخوري نو د دې سره به د سر درد د تبه دا به ښه شي او انشاءالله چې مشکلات غمجنتوب چې دی د دې نه ورته خلاصې میلاو شي. نمبر 3 خاصیت هم زمارونو خویندو ډېر اوچت دی چې څوک هم په کثرت سره دا الغفور ډېر وایي نو دی به د بدو اخلاقو د روحاني امراضو او د ظاهري بیمارونه محفوظه وي او د ده په مال او اولاد کې به برکت وي. نو دوستانو دا د الغفور جل جلاله معنا او خواص. امید دی چې تاسو به پې پوهه شوی. دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شریکه کوئ او د دې الغفور ویلو ضرور کوشش کوئ او موږ خپل په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.